لهم مالونه دي دی بان لهم الجنه په عوض کې چې ورکی په دې سره چې د دې په د پاره به بیا جنت وي خو دغه سودا یو صورت ده یقاتلون فی سبیل الله چې جنگ وکړي په لار د الله تعالی کې فیقتلون وجن کافران ويقتلون او دی شهیدان کړي شي وجل شي د کافر په لاس باندې دغه سودا دی الله سره وکړه ځان په الله خرج کو شهید شو الله به جنت ورکی وعدا علیه حقا وعده د په الله تعالی باندې حق وعده فی التورات په تورات کې والانجیل په انجیل کې والقران په قران عظیم شان کې په دا ټولو کتابو کې الله دغه وعده کړی د انسانانو سره او په وعده کې کریم انسان چې وي هم چې نیک عزتمن انسان وي هم په وعده کې خلاف نه کوي دا خلاف ورزي په وعده کې د شریف انسان عادت هم نه ده نو خدای متعال به بیا څرنګه دغه مخالفت وکړي د خپل وعده نه ومن اوفى بعهده څوک خو وفا کوونکی ده په خپل عهد باندې من الله دی الله تعالی نه نشته تر الله تعالی نه بل خو وفادار په خپل عهد باندې نشته نو فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به تاسو خوشاله اوسئ په سودا خپل هغه سودا چې دا اوس مو وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د په واسطه د الله تعالی سره په د خوشاله اوسئ وذلك هو الفوز العظیم دغه سودا د الله تعالی سره دا کامیابی ده خو ډیره لویه کامیابی ده او اصل فوز دغه ویل کېږي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د جهنم نه بچ شو جنت ته داخل شو نو کامیاب شو تر څو پورې چې سړی جنت ته نه ننوتلی د خطراتو سره مخامخ کیږي نو دا فوز عظیم د لویه کامیابي ده چې سړی د جنت ابدي نعمت لایق وګرځي د دکاندارۍ د کاروبار دپاره دا کوم ملایان چې تعویضونه کوي د کاروبار د ښه کېدن د دکان د ښه چلیدن دپاره دغه آیات مبارکه چې ورته لیکي یو اجازه به درته کوم په اخر کې به واپس راکوي دغه د تجارت لپاره د دکاندارۍ د دکان د چلیدن لپاره چې د آیات ولیکي که څلور ولیکي د دکان په څلور سره کنجانو کې ولیکه نصب شي نو به حد زیات مؤثر ده صرف اخر کې بسم الله اول ولیکي د آیات مبارکه ولیکي په اخر کې لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين دا ډیر مؤثر ده دغه خلق چې د الله تعالی سره سودا کوي ځان په الله تعالی خرڅي دغه مزید تفصیل کوي دغه خلکو چې د الله سره سودا ده مزید تفصیل کوي یو صورت خو د جهاد او چې ځان په الله باندې خرڅ کوي شهید شي الطائبون دغه خلق چې په الله ځان خرڅون کې دي توبه کوون کې دي د خپل معاصیونه العابدون عبادت کون کی دی الحامدون شکر کون کی دی الله تعالی دی نعمتو په کامل اخلاص سره الصائحون مخکې په پخواني دینو کې هغه د دوی بچ ډیر بزرگان خلک وو یغو به ملنګي غوړه کړه دنیایي کاروبار به پریخه نو د ملنګانو په شکل ګرځیده په دښتو کې نبی علیہ السلام دی ما په امت کې رهبانیت نشته سیاحت امت ما هغه روژه ده نو یو معنی دا ده چې د خدای دوستان چې په الله ځان خرڅي د ګناو نه انسان د ترکیږي به توبه باسي د خدای پاک په پوره همت عبادت کوي د الله تعالی په کامل اخلاص شکرګزاري کوي الصائحون او روژه نیونکي دي او یا حج کون کی حج ته چې ځي نو هغه ملاړ چې د کور پرېږدي او سیاحت کوي یا دریم معنا طالب العلمان چې څوک د کور کاروبار پرېږدي د خدای د دین د زده کړې په خاطر مسافري کوي سیاحت کوي ګرځي په مځکه کې چې چیرې کومه کا مدرسه کې د کتابونه ښه برابر وي هغه ځای ته ځان رسوي دغه خلک ځان په الله تعالی خرڅوي پرون موږ تاسو نو ویلې چې من خرج په طلب العلم فهو في سبيل الله چې د علم په حصول څوک اوته د په سبيل الله ده اول مصداق
دغه بیع دغه و چې د الله تعالی سره په سبیل الله معامله وکړي لکه هغه جهاد ده خو دغه هم جهاد ده چې سړی د خپل نفس مقابله کوي او د نفس مقابله په دې کېږي چې سړی د خدای پاک په احکامو ځان پوه کړي علم وکړي او په هغه باندې عمل وکړي الراکعون الساجدون دغه د خدای پاک دوستان رکوع کوونکي سجده کوونکي چې لمونځ کوونکي معنا ده خو د رکوع خبره بار بار موږ د دې لپاره ذکر کیږي چې په پخوانیو دینو کې لمونځ کې رکوع نه و فرق یې په هغه سره ده الامرون بالمعروف دی امر کوونکي دی په نیکو کارو باندې والناهون عن المنکر او یو بل منی کوونکي دی د بدو کارونه والحافظون لحدود الله او دی ساتونکي دی د حدود دی الله ساتونکي دی حدود دی الله دی د دې یو معنا ده چې دی په خپل احکام باندې چې خدای پاک په دې لازم کړی په عمل کوونکي دی د حفاظت کې ځای کوي نه عمل کزایته نه پرېږدي او بل دا معنا ده دا چې جهاد خبره راغله ځان او مال په الله خرڅول راغله په توبه او عبادت او حمد او سیاحت او رکوع سجدو کې امر بالمعروف و نهی عن المنکر کې شو دغه ار یو خپل حدود دي په دا حدود کې زیادت نه کوي لکه دین د ځان تابع نه ګرځي مثلا د سحر 2 رکعات المنځ فرض ده د ماسپښین 4 رکعات فرض ده یو سړی دا خیال وکي چې سحر وخت د آرام وخت ده ټول شپه خوب کړی شوی نو زه به د 2 په ځای دلته 4 کوم او ماسپښین د ګرمي وخت وي ستړي وخت وي الته به بیا 2 کوم نه د حدود په حفاظت کې هر عبادت خپل حد معلوم ده دغه حفاظت کوونکی به وبشر المؤمنین زیر ورک مؤمنینو ته چې دغه صفاتو چختن وي یو ته زیر ورک زیر په چی ورکا مبشر به دلته نکو ذکر د تعظیم دی پاره یعنی په دې نعمتو زیر ورکا چې نستر ګلیدلی نه غوګو اوریدلی نه د چا په زړه کې تصور تیر شوی د جنت نعمتونه هغه خدای پاک ته معلوم دي دا څه نمونې موږ ته ذکر کړي دي هغه نعمتونه چې په دنیا کې موږ ډیر ورسره عادت یو لکه ښه بنگله ښه خوراک ښه واده دغه شیان ډیر ذکر کیږي په قرآن عظیم شان کې د جنت نعمتو خو اصل نور داسې نعمتونه دي چې نه دنیا کې سترګو لیدلې نه غوږو اورېدلې نه د چا په زړه کې تصور تیر شوی نو وایي مبشر به نه کو ذکر لپاره د تعظیم داسې زیری ورکړه په داسې نعمتو چې نه سترګو لیدلې نه غوږو اورېدلې نه د چا په زړه کې تصور تیر شوی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم د نبی علیہ السلام پترو کې یو تر چې ابو طالب په نامه و د نبی علیہ السلام ډیر خدمتونه کړي په پیغمبر علیہ السلام کلک ولاړو د وخت کافرانه نه پرې چې په پیغمبر علیہ السلام باندې تیرای وکي دا چې کله مریض شو په مرض موت باندې نو ابو جهل لعین او نور کو باز مشران ورته راغله ورته وی دغه وراره خو تا ډیر ننګ تړله کلک په ولاړې د پسخن لپاره ورته وی ورشعال ورولېږه چې د جنت نه چې درته راوړي چې ویې خورې ذاتي به جوړ چې د جنت نعمتونه خو سړي ته د صحت ذریعه ګرځي ابو طالب وایي څوک ورولېږل نبي علیه السلام ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل د جنت نعمتونه کافر ته حرام دي بیا نبی علیه السلام سره راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی د تر حال ولید چې د ذلقدن حال نږدې ده قریب الموت ده خو ګوري عقل په ځای ده دا هغه حال نه ده چې سل د عقل راغلی دی چې نزع ده په هغه وخت کې خو بیا ایمان اصل نه قبلیږي نه په خبر خپیږي مجلس کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکو چې ایتره صرف یو واره کلمه شریفه ووایه لا اله الا الله چې زه د خدای پاک په حضور کې بیا په قیامت کې د تا په باب کې شفاعت وکړی شم حجت و دلیل ویلی شم ابو جهل لعین او بل ورته وی هغه بل مرګری خو بیا مسلمان شوی د ورسته هغه ورته ګوره چې د پلارو نیکه دین پرې نږدې نبی علیہ السلام بیا چې دعوت ورکي هغه بیرته هغه خبره ورته کوي
اخر د ویلې وایي داسې قحطۍ شروع شوې په اهل مکه باندې چې د لوږې نه یې د مردارو سپیو غوښې مو خوړې وینې یو شی نه پرېښه حتی دا ویښتان نه دي د حیواناتو دا به یې په وینو ککړ کړه اور کې به یې پخول بیا به یې خوړه حتی د ډېرې لوږې نه د اسمان فضا به شنه ورته لیدی کېده لکه سړي چې فشار کینې سترګو کې شی داسې تور تور شنه شنه اوړي آخر الامر خو عنادګر کافرانو که نه په دې پوه شو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرا و آزار ده نو ابو سفیان مکې معظمې ته چې په هغه وخت کې په اسلام نه و مشرف د دوی د سردارانو د جملې نه و مدینې منورې ته راولېږو او راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویی چې ته خلکو ته درس د وسیله رحمي ورکوې چې په خپل قریبانو سره رحم کوئ او خپل قوم ته د خیرا کړی د لوږې نه ټول مري ته خدای پاک ته دعا وکړه چې دغه لوږه د موږ نه لري کې موږ به ایمان راوړو خبر په دغه ځای کې ده حضرت پیغمبر علیه السلام دعا وکړه الله تعالی بارانونه شروع کړه خدای پاک دې اوس هم د موږ او تاسې په وطن د خیر بارانونه ووري ځکه دا موسم د بارانو ده د فصلو ده الله تعالی دې د موږ د ګناهو د وجې نه دا قحطۍ چې راځي د اکثره څوک چې زکاتونه نه ورکوي یا د سود معامله کوي د دغو سزا دا ده چې په دا قومو باندې بارانونه درېږي قحطۍ په مسلطې کېږي خدای دې دغه ګناهو نه موږ مسلمانانو ته د توبې ایستلو توفیق نصیب کړي الله دې د رحم بارانونه وکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړه خدای پاک بارانونه شروع کړه دا چې اوس ځای خو د شکر و وعده یې هم کړې وه لیکن بیرته بیا لګیا شو په کفر باندې نو خدای پاک د دې شکایت کوي حال ذکر کوي و اذا اذقنا الناس رحمة کله چې وروڅکو موږ خلکو ته رحمت لکه صحات غنا باران من بعد ضراء پس د تکلیفونه مستهم چې دوی ته رسېدلي وو اذا لهم مکر فی آیاتنا بیا ناڅاپه دوی حیلې جوړوي په دفع د آیاتو د موږ کې د نبی علیه السلام د دین مخنیوی کوي بیرته بیا په کفر کې لګیایي قل الله اسرع مکرا ته ورته ووایه الله ډېر تلېواري ده د جزا ورکولو په لحاظ باندې چې چاته چې یو وارې اراده د جزا وکړي ډېره زرې ورکوي ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بېشکه د موږ ملائکې چې کرام الکاتبین دي لیکي هغه څه چې هغه تاسې یې کوي مکرونه جوړوئ نو لیکي څه معنا سزا به درکوي ګورئ رب کریم خو په هر څه خپله علم لري خدا د کفارو سره صرف د عدل معامله ده چې په ثبوت باندې حکم په ورځ د قیامت به عملنامه وي ثبوت به وي چې دا دې کړي خپله به یې مني چې کړي مې دي شاهدان په تیرهیي ځکه په شاهد اسمان په شاهد هوا په زمانه په شاهده خپل اندامونه په شاهد ملایکې په شاهد دغه دپاره چې هغه د توهم د ظلم احتمال هم رانشي توهم د ظلم هو الذي دغه خدای پاک هغه ذات ده یسیرکم فی البر والبحر چې رواني ګرځوي تاسې په خپلو پښو یا په حیواناتو سورلیو باندې په وچه او په دریابو کې په وچه کې هم سفر په خپلو پښو هم کېږي په شیانو سړی سپور هم ګرځي په دریابو کې په خپلو لامبو باندې هم ځي او په کښتیو کې هم سفرونه کېږي حتی اذا کنتم فی الفلک کله چې تاسې یې په کښتۍ کې وجرینا بهم التفاته متصل معنی و تلخیص و متول مې ویلې دي خبره د مخاطب وه لاړه غایب ته وجرینا بهم او تګ وکړو موږ په دی باندې بریح طیبة په هغه باد ښه موافق د ضرورت د کښتۍ سره چې نه ډېر کمزوری چې کښتۍ نشي روانولی نه ډېر تیز وي چې د کښتۍ د چپه کولو خطر وي نو وفرحو دوی خوشحاله شي بها په دغه ریح طیبه باندې جاءتها راشي دغه کښتۍ ته ریح باد عاصف ماتونکی وجاءهم الموج او بل طرف ته راشي دوی ته د هر لوري نه څپې د سیند د دریابو سخت باد راشي عاصف څپې راشي د یو طرف نه بل طرف نه من کل مکان دار لوري نه وظنوا او د دوی غالبه ګمان شي چې انهم دوی چې د احیط بهم احاطه وکړی شوه په دوی باندې غرقېږي اوس هلته نو بیا څه کي دعوا الله مخلصین له الدین بیا دعاوې کوي الله ته په داسې حال کې چې مخلص ګرځونکي دي الله لره د دین
عبادت دعا دین ده کنه خاص یو الله تعالی بیا بوتان ویر شي او وعده کوي لئن انجیتنا من هذه ای الله کدی دغه عذاب د دغه تکلیف نه د خلاص کړو لنکونن من الشاکرین موږ خامخا بل جملې د شاکرین نه شو فلما انجاهم بیا چې کله الله تعالی دوی ته نجات ورکي د دې په ځای باندې چې دوی شکر وباسي په دغه نعمت نجات باندې دوی بیا څه وکړي فلما انجاهم کله چې نجات ورکو موږ دوی ته نو په اذاهم ناڅاپه دوی یبغون فی الارض بغاوت کوي سرکشي کوي په مځکه کې بغیر الحق په ناحق سره یا ایها الناس ای خلکو انما بغیکم بېشکه دغه ضرر د فسادو د بغاوت تاسې علی انفسکم د تاسې په ځانو ده نور ژوند د دنیا ده ژوند د دنیا متاع الحیات دنیا لږ ژوند پیدا اخیستل دي د ژوند د دنیا خدای پاک په څه مهلت درکوي خو ثم الینا مرجعکم بیا بیرته د تاسې راتګ د موږ ته په دووري ژوندون کې په ننبئکم بیا به موږ خبر درکو تاسې ته بما کنتم تعملون په هغه څه چې تاسې عمل کوئ او خبر ورکول کنایه د جزا نه بیا به بدله ووینئ سزا به هلته بیا وینئ الله تعالی د ټول دنیا د زندگی مثال ذکر کوي چې دا خلک په خطا شوي دي دا ټول زندگی څومره زندگی د څومره مثال ده الله تعالی وی د ټول زندگی د دنیا مثال داسې د آخرت په نسبت لکه باران چې وشي مځکه شنه شي او دا واښه اوږده شي سره داسې سره ګډ شي مځکه ښه ښایسته ولده شي د خلکو هغه فصلونه شیانې چې کرلي هغه هم دا خیال شي چې اوس په موږ فصلو باندې قادر یو هغه به را رسیږي موږ به میوې اخورو یا به غنم فصل ته اخلو تر بیرته د الله حکم د هلاکت وشي په شپه یا په ورځ داسې افت په راولي چې دغه شنه ولاړ بوټي لکه ریبدل شوي واضح مثال یې موږ تاسې د ګلیو وینو شنه غنم ولاړ وي ښه تخت وي قابل د دې وي چې سړی امید ډېر ورته پیدا شي چې ښه هغه به کوي چې ګلی په شپه یا په ورځ راغله بیا ډکې ډکې پراته وي لکه هغه میږې چې پکې ګرځېدلې وي داسې کړي ښې میوې وي ډکې وي د میوې نه ونې ګلی په وشي ټولې توی کړي الله تعالی وی دا د دنیا مثال لکه هغه لږ وخت شینګرشتي خلک یې غلط کړه امیدونه یې ورکړه خو نور عاقبت نه لري انما مثل الحیات دنیا بېشکه مثال د حیات دغه ژوند د دنیا کما ان لکه هغه اوبو انزلناه چې موږ یې نازل کړو من السماء له طرفه د اسمان نه پختلته بیا سره ګډ شي به په سبب د دغه بارانه باندې نبات الارض هغه شینوالی د مځکې مما یاکل الناس دغه شیانو نم شیان راشنه شي چې انسانان خوري لکه غنم او فصلونه والانعام هغه واښه چې چارپایان خوري لیا شوتلې ورشکې حتی اذا اخذت الارض زخرفها تر هغه وخت پورې چې ونیسي مځکه خپل ښایست وزینت ښه ښایسته شي وظن اهلها او ګمان کوي اهل د دغه مځکې چې انهم قادرون علیها چې دوی قادر دي په هر ګټه اخیستلو باندې د دغه شنو شیانو که واښه دي او که غنم او فصلونه دي خو اتاها امرنا بیا راشي دغه مځکې ته امر د موږ لیلا په شپه کې او نهارن یا په ورځ کې فجعلناها موږ یې وګرځو حسیدا ریبل شوې کأن لم تغن بالامس لکه پرون چې لا بیخي بوټي نه و پکې داسې ختم کو کذلک نفصل الآیات دغه شان موږ واضح بیانو آیاتونه لقوم یتفکرون هغه قوم لره چې فکر پکې وکړي والله یدعو الی دار السلام الله بولی بندگان خپل کور د سلامتیا ته چې جنت ته ويهدي من يشاء هدایت کوي هغه چاته چې ورته خوښه شي الی صراط مستقیم لیارې برابر ته چې اسلام ده اسلام لیار ده سړی رواني دار سلام ته چې جنت ته اسلام لیار ده موږ اهدنا صراط المستقیم غواړو خو دا لیار چیرې ده دار سلام ته ده چې دار د سلامتیا ده یا سلام نوم دی الله تعالی ده جنت دی الله د رحمت کور ده د د ملمستیا ځای د نزول من غفور رحیم للذین احسنوا الحسنى شته لپاره دغه کسانو چې نیک اعمال کړي په دنیا کې شته ښه بدله چې جنت ته احسنوا الحسنى وزیاده زیاده تر جنت هم شته هغه زیاده تر جنت مخکې چې ویلې
چې خدای متعال بیا خپل دیدار ورکوي. هغه دیدار دی الله دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي د جنت تر ټولو نعمتونه فوق ده. ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذله، نه به پټوي مخونه د دغه نیکعملو مخلصو مسلمانانو هیڅ تور ګرد او ذلت رسوایی. د دې خفګان په وخت کې چې په سړي باندې دنیا کې تجربه ده پریشانۍ ډېرې شي، ښه نوراني مخ وي د سړي ښایسته وجود وي، خو د ډېرو غمو د وجې نه د مخ رنګ تک تور واوړي، هغه په مخ لکه خاورې چې پرتې وي. دا حال د کفارو د په ورځ قیامت خدای مو دې وساتي. مسلمان ته نیکه بدله ده، مخ به یې ځلیږي د سپوږمۍ د 14 په شکل یا د غټ غټ ستوري د رتبو په لحاظ باندې، د چا به مخونه د 14 د سپوږمۍ په انداز وي، د چا به دغه غټ ستوري په انداز وي. اولئک اصحاب الجنه، دغه خلک چې د چښتنان د جنت دي، هم فیها خالدون، دی به په دغه جنت کې تل اوسیدونکي وي، بیرته بیا وتل نشته، مرګ نشته، همیش زندگی ده په جنت کې. والذین کسبوا السیئات، او هغه کسان چې بیا بد کارونه کوي، کفر او منافقت او بد اعمال کوي، جزاء سیئه بمثلها، جزا د بدی د دوی په قدر د بدی د دی ده. الله تعالی زیادت نه کوي، د مسلمان سره زیادت کوي، د رحمت یو په لاسه یو په وسه یو په ولکه ورزیاتي، خو دوی ته د دوی د بدی په انداز باندې. وترهقهم ذله، او پټوي به دوی ذلت. ما لهم من الله، نه به وي دغه بدبخته کافرانو لره من عاصم، یو څوک ساتونکی چې د خدای د عذاب نه اخلاص کړي. مخونه به داسې تک تور وي کانما اغشیت وجوههم، لکه څنګه چې پټ کړي وي مخونه د دی قطع من اللیل، ټوټو د شپې په حال کون د کې مسلمان چې تک تور وي، لکه د شپې ټوټې چې راغلي د دوی په مخ باندې نښتي. اولئک اصحاب النار، دغه خلک چې دي چښتنان دي اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په دغه اور کې بیا همیشه وي. دا د موږ د اهل سنت والجماعت اتفاقي عقیده ده چې جنت هم دائمي ده، جهنم هم دائمي ده. یو ابن تیمیه په دغه مسله کې خطا شوی ده ډیر، او شاګرد ابن قیم هم خطا شوی. هغه ویي چې جنت دائمي ده خو جهنم دائمي نه ده. د دوی د ګناهو په انداز، د کفر په انداز سزا ورکول کیږي، نور بیا جهنم بیرته ختمیږي، دا خلک ختمیږي. دوی په خپل فکر باندې چې خدای پاک خو کافر ته د کفر په انداز سزا ورکوي، کفر یې د 15 کالو نو سزا به هم 15 کاله وي. که چا 100 کاله کفر ووایي، چا 400 کاله عمر و کفر کې تیر کړي، خو دغومره سزا به وي، نور خو بیا زیادت نشته، دا خو بیا زیادت راځي. خو اهل سنت و جماعت وی چې الله تعالی دوی ته چې دائمي کفر ورکوي، د دائمي نیت د کفر دی وجه نه ورکوي. کافر چې تر مرګه پورې ایمان را نه راوړ، که د ده 1000 کاله عمر ایمان راوړي، چې 10,000 کاله وي، چې 10 کروڑه کاله وي، 10 اربه کاله وي، چې یو وارې عقیده د کفر ده، نو نیت د کفر دائمي ده، ځکه سزا هم دائمي ده. او دا ټول نصوص په دې باندې ناطق دي کنه. قرآن عظیم شان بار بار احادیثو کې بار بار د خلود، د دوام، جنت و دوزخ په مابین کې مرګ د پس په شکل راوړستی شي، ادواړو ډلو ته اعلان وشي، جنتیانو دا پیژنې او مرګ ده، جهنميانو دا پیژنې او مرګ ده. مرګ ته مرګ راشي، اعلان وشي چې خلود لا موت. نبی علیہ السلام یې که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی، جنتیان به په دغه اعلان مړه شوي وو، که د خفګیان مړه کېدی، جهنميان به مړه شوي وو، خو به دواري مرګ ذاتي شته نه، دا دائمي دي. نو جنتیانو ته میل خالدین، دوی ته میل هم فیها خالدون. و یوم نحشرهم جميعا، یاد کوي هغه وخت چې موږ به راجمع کړو دا خلک ټول، ثم نقول للذین اشرکوا، بیا به ووایو هغه خلکو ته چې شرک کوه په دنیا کې، کفر یې کوه، څه به ورته وایي؟ مکانکم، ودرېږئ په د خپل ځای باندې، انتم تاسې هم ودرېږئ، و شرکاؤکم، او هغه د تاسې شریکان چې په خدایي مو نیولي وو، هغه هم در سره ودروئ. اوس ته تاسې خلاص کړي، تاسې د شفاعت وکړي. فزیلنا بینهم، الله تعالی وی بیلتون به راوړو د دې دواړو ډلو په مابین کې. اوس دغه شرکا 2 قسمه دي، چې دا دوی په خدایي نیولي 2 قسمه دي، ذوی العقول و غیر ذوی العقول، معصوم و غیر معصوم. عزیر علیه السلام ورته ویلي چې ما د خدای زوی وبلی، عیسی علیه السلام ورته ویلي وو، ملائکو ورته ویلي، خو دا خو هم د دې افترا ده.
نو عزیر علیه السلام، عیسی علیه السلام، ملائکه علیهم السلام هغه به په قیامت کې ورته دوی ته، دوی خو په خدایي ورته وکړي، هغه به ورته چې تاسو د موږ عبادت نه ده کړی، نه موږ د تاسو په عبادت خبر یو، نه مو دعوت تر کړی، تاسو د شیطان عبادت کړی ده، خو شیطان دا درته ویلی دي. او غیر ذوی العقول لکه حیوانات یا لمر او سپوږمۍ او ستوري یا بوتان چې دوی جوړ کړي، هغه به خدای ناطق وګرځي، دا بوتان به مو ورته ویي چې تاسو د موږ عبادت نه ده کړی، تاسو د خپلو خواهشاتو نفس دغه درته ویلی، د نفس په تقاضا دې دا کار کړی دی، د موږ عبادت نه ده کړی. وقال شرکاؤهم ورته وبوي هغه د دوی خدایان چې دوی په دنیا کې نیولي وو، ما کنتم ایانا تعبدون، تاسو نه وای د موږ عبادت منه کوه، تاسو د خپل هوا او د خواهشاتو تابع وایه، نفس چې درته ویلی هغه مه کړه. وکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، او هغه د دوی معبودان ورته د موږ او د تاسو په مابین کې شاهد الله ده، هغه بس ده چې موږ نه دي درته ویلي چې موږ ته عبادت وکړئ، تاسو کړی دي. ان كنا عن عبادتكم لغافلين، بلکې موږ وو د تاسو د عبادت نه بې خبره. تیګه علم لري، اپ خبر ده چې د سجده راته وکړه. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. په دغه ځای کې به ښکاره شي و به څه کې هر یو نفس جزا د هغه عمل چې ده په خوا لېږلی ده، ګورې د عمل مخ ته راته ځي، که نیک ده که بد ده، قیامت کې بیا انجام ویني. ورودو الی الله، او رد بکړی شي دی الله تعالی ته، مولاهم الحق چې مولا د دی د په حق سره، وضل عنهم ما كانوا يفترون، او ورک بشي له دی نه هغه دروغ چې دوی په دنیا کې جوړول چې دا بوتان به د موږ شفاعت کوي. بیا الله دا کافران په نرمه طریقه پوکوي. قلت ورته ووایه ما یرزقکم من السما، دا تاسو ته رزق د اسمان د لوري څوک درکوي، باران څوک در باندې وروي، والارض د مځکې نه واښه غنم فصلونه څوک درته راشنه کوي. دوم دې په بدن کې، دا خو د بدن نه د باندې خبره ده، په بدن کې پوښتنه تر وکړه. اما یملک السمع والابصار، څوک مالکان دي د تاسو در اورولو او تاسو ته د سترګو د نظر در کولو. دریم ورته ووایه ومن یخرج الحی من المیت، څوک راباسي شین فصل د وچې دانې نه، مرغه د اګۍ نه، انسان د نطفې نه، و یخرج المیته بیرته غنم دانه د شنه بټې نه، اګۍ د چرګې نه، من الحی د ژوندي نه، او بل ومن یدبر الامر، پوښتنه تر وکړه څوک تدبیر د دا نظام د عالم کوي. جواب نشته. فسیقولون الله، دوی به وایي چې الله یې کوي، بل څوک نشته. نو فقلت ورته وایه افلا تتقون، نو د دغه الله نه نه ډارېږئ چې باران دی در باندې وري، غنم دی درته راشنه کوي، غوږو سماع قوت دی درکوي، د لیدلو قوت دی درکوي، مړي ژوندي دی سر پیدا کوي، تدبیر د عالم دی کوي، بیا سجدې بل ته کوئ. فذلکم الله ربکم الحق، دا موصوف په دغه صفاتو چې خالق د سما و ارض، رازق، مالک د سمع و بصر، محیی و ممیت، مدبر د عالم، دغه الله رب د تاسو د چې حق رب ده. چې دا حق شو نو خود به خود فیصله راغله، دا نور ذاتي باطل دي. فماذا بعد الحق الا الضلال، نو نشته پس د حق نه مګر ګمراهي ده. فانا تصرفون، نو څنګه چیرې ګرځول کېږي تاسو، کومه خواته ګرځول کېږي تاسو د حق نه د ګمراهي په لوري باندې. کذالک، لکه ربوبیت چې لایق ده د الله، دغه شان حق د کلمت ربک لایق شو، حکم لازم شو، حکم د عذاب د رب دتا علی الذین په خلکو باندې فسقوا چې کافران شو، انهم لا یؤمنون چې دی ایمان راوړي. لکه د الله ربوبیت چې حق ده، دغه شان د الله دغه فیصله حق ده چې یو عرب ازلی بدبخت کافر هغه ایمان هم نه راوړي. چار څومره دلایل ورته ذکر کړي. قلت ورته ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیته هل من شرکائکم، آیا شته د تاسو د بوتانو نه من یبدأ الخلق، هغه څوک چې نوی پیدا کوي مخلوقات، ثم یعیده، بیا د مرګ نه بعد ووري را ژوندي کوي، شته؟ نه. قل الله، ته ورته الله یبدأ الخلق، اول پیدا کول کوي د مخلوق، ثم یعیده، بیا بیرته را ژوندي کوي، را ګرځي.
فانا تؤفکون نو تاسو کوم طرف ته اړول کېږئ د سمې لارې نه چپې لارې ته قل تو یا دی ته ای حبیبه د ما هل من شرکائکم آیا شته د تاسې د بوتانو نه من یهدي الی الحق هغه څوک هغه بوت شته چې خلکو ته د حق لار وښیي نه قل الله یهدي للحق تورتي الله تعالی ښوونه کوي د حق په لوري باندې اوس نو دوی ته ووایه افمن یهدي الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدي آیا هغه څوک چې خلک د حق په لاره روانوي هغه لایق په دې ده چې د ده متابعت وکړی شي او که هغه څوک چې هغه هدایت نشي کولی بیا په معبودانو کې خو عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام ملایک هم دي الا ان یهده دا بیا د یغو خلکو په باب کې که دوی ته هدایت وشي نو دوی بیا بل ته حق کوی شي خو نبي ته لار ور وښوی شي نبي بیا خلکو ته بیانوي فما لکم څه دي تاسې لره کیف تحکمون څنګه فیصلې کوئ اصل کې علم نشته عقل نشته صرف ګمانونه دي ګمانونه وما یتبع اکثرهم الا ظنا نه کوي متابعت اکثره د دوی مګر هم د فاسد ګمان خپل کوي او ان الظن بیکاره ګمان لا یغني من الحق شیئا نه بې پروا کوي هیڅوک د حق نه د هیڅ شي ان الله علیم بما یفعلون بېشکه الله ښه عالم ده په هغه څه باندې چې دوی کوي نو جزا به ورکوي وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله نه د دغه قرآن عظیم شان د داسې فصاحات بلاغات اعجاز سره سره چې دا تاسې وینئ نه د داسې ان یفترا چې په دروغو د جوړ کړی شي من دون الله غیر د الله نه چې الله دې نه نازل کړی لکه دوی به چې ویلې چې دا د ځانه جوړ کړی ده دا د قرآن شان نه ده چې څوک د ځانه دروغ جوړ کړي ولکن تصدیق الذي بین یدیه لکن رښتونه کوونکی ده د هغه کتاب چې تیر شوی د مخکې تر د قرآن عظیم شان تصدیق الذي بین یدیه یو معنا خدا شو چې د مخکنیو کتابو تصدیق خدا کتاب مصدق دی د مخکنیو دپاره د ځانه نه د جوړ یا دومه معنا لکن دغه قرآن عظیم شان تصدیق د الذي بین یدیه چې دا مخامخ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د تصدیق ده چې 40 کاله نه د ټکی خط چا نه زده کړی نه یوه ورځ په مدرسه کې تیره کړې هغه داسې کلام راوړي چې د ټولې دنیا عرب او عجم د یوه کنکي صورت مقابلې نه عاجز ده خو دا قرآن خپله د ده مصدق ده دومه معنا دا ده تصدیق الذي بین یدیه چې دا دلته حاضر ده درته موجود ده چې نبی علیه السلام دا قرآن د ده تصدیق ده دوه درېیمه معنا دغه قرآن د ځانه نه ده جوړ کړی شوی دغه قرآن تصدیق ده د هغه څه چې مخکې را روان ده چې قیامت ده د قیامت حالات په دغه قرآن عظیم شان کې موږ ته ذکر شوي دي پخوانیو کتابو کې هم ذکر شوي دا رښتونه کوونکی د هغه احوالو ده چې هغه کوم راتلونکي دي و تفصیل الکتاب او تفصیل د دې کتاب لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کې من رب العالمین چې دی له جانب د رب د مخلوقاتو نه ده الله وی چې دوی ډېر نه درېږي چې وی چې د ځانه جوړ کړی خو تورت خو تاسې هم یو کنکی صورت جوړ کړئ ام یقولون افتراه ای دوی وی چې نبی علیه السلام د ځانه جوړ کړی خو قلت ورته ووایه دوی ته فاتو بصورت مثله تاسې هم راتګ وکئ په یو کنکي صورت په شان د دغه قرآن عظیم شان معجز کلام یو کنکی صورت جوړ کړئ او صرف تاسې نه چې یو د مکې معظومې خلک یې ودعو من استطعتم راوبولئ د کومک دپاره هغه څوک چې د تاسې په طاقت کې وي من دون الله ما سوا د الله نه څه معنا هغه خدایان هم راوبولئ په خدایانو کې خدای د خدای پاک دعوام کوي چې هم د خدای ده نه دا نور خدایان هم راوبولئ انسانان هم راوبولئ ان کنتم صادقین که رښتونې یې خو یو کنکی صورت په ټولو سره جوړ کړئ نه دا خبره د ځانه کوي بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه بلکې دوی نسبت دروغ وکړه هغه قرآن ته چې پوره نه ورسېدلی علم د دی هغه ته په حقیقت کې قرآن پوه نه شو تکذیب یې وکړه لم یحیطوا بعلمه دی احاطه نه وکړې په علم د قرآن چې کوم مغیبات په د قرآن عظیم شان کې دي مخبرات عموم سابقه او د راتلونکي حالات هغه په خپله مصدق دي چې دا د الله کلام ده ځکه چې یو سړي یو خبره نه لیدلې نه یې اورېدلې نه یې عقل کې تصور دی هغه شي کېدی شي بیا یې بیانوي نو څوک یې ورته ښیي خو دغه دلیل دی واحده
خو د علم درې سره لارې نه پکې چلیږي. د پخوانیو امتو 2000 کاله مخکې خبرې تېرې دي، نه یې لیدلې نبي علیه السلام، نه یې د چا نه اورېدلې دي، نه په عقل هغه معلومیږي. خو دغه قرآن د هغه دپاره مصدق د دوی د احاطه په علم د قرآن نه و کړی، تکذیب یې وکړ. ولما یأتیهم تأویلو، او تر اوسه نه ده راغلی دی ته عاقبت د دغه قرآن عظیم شان د آیاتو چې آخره خاتمه ده چې دوی سره به بیا څه کېږي. کذالک کذب الذین من قبلهم، دغه شان نسبت دروغ کړی و هغه خلکو چې پخوا تر دې تېر شوي دي د خپلو انبیاو. فانظر وګوره کیف کان عاقبت الظالمین، چې څرنګه و عاقبت آخره خاتمه د ظالمانو، چې پخوانی خلک ظالمانو د نبیانو تکذیب کوو، الله څه ورسره وکړه، دوی دې په ځان وډار شي. ومنهم من یؤمن به، ځینې د دغه مکذبینو نه هغه څوک دي چې ایمان راوړي په د قرآن عظیم شان د الله په علم کې. اول مقابل و جنګېده تر څو کالو پورې وروسته مسلمان شو. ومنهم من لا یؤمن به، او ځینې د دوی داسې دي چې د الله په علم کې دا دی چې ایمان نه راوړي په د قرآن تر قیامته که ژوندي ایمان نه راوړي، ځکه هم سزا یې دایمي خدای پاک ورکوي. وربک اعلم بالمفسدین، رب دې تا ښه عالم ده په مفسدینو باندې. وان کذبوک، که دوی نسبت دروغ کوي تا ته، فقل ته ورته ووایه لی عملي، ما ته جزا بدله د خپل عمل د ما ده، ولکم عملکم، او تاسې ته جزا د عمل د تاسې ده. انتم بریئون مما اعملو، تاسې بیزاره یې د جزا د هغه کار نه چې زه عمل کوم. وانا بریء مما تعملون، او زه بیزاره یم د جزا د هغه کارونه چې تاسې کوئ. دا معنی خدای پاک یو په بل په آخرت کې نه نیسي. زه زړه در پورې خورم، د شفقت خبرې درته کوم، په دغه نه ډارېږم چې تاسې د کفر سزا به ماته خدای پاک راکوي. هر چاته د خپل عمل سزا ورکول کېږي. بعضې به راغله د نبي علیه السلام په مجلس کې به کېناسته، د قرآن عظیم شان آیاتونه به یې اورېده، خو په صفا نیت به نه وه، نو زړه یې ته نه لوېده. الله تعالی وی ومنهم من یستمعون الیک، ځینې د دا کافرانو هغه دي چې غوږ نیسي تا ته د مسخرې دپاره یا ظاهرا، خو د زړه په غوږو یې نه نیسي، نو دا د زړه په غوږو کاڼه دي چې کاڼه دي. افانت تسمع الصم، آیا ته ور اورئ هغه چاته چې هغه کوڼ وي، ته ور اوروی شي؟ بیا د کڼوالي سره چې یو سړی مرزاده کوڼ وي، هغه ته ور اوروی شي د کڼوالي سره، ولو کانو لا یعقلون، چې عقل هم نه لري. وایي کوڼ دا موږ تاسې کاڼه چې وینو چې عقل یې وي، کوڼ وي، د خلکو د اشاراتو نه مطلب پوهوی شي، خو عقل لري. که خبر نه اوري خو په هغه اشارو باندې هم پوهېږي. دا کافران خو داسې دي چې هم کاڼه دي د حق نه، هم عقل نه لري. نو لیوانی ته یو د کوڼ دي مې لیوانی دي مې، ته اوس خبر په هغه اوره. ومنهم من ینظر الیک، ځینې تا ته ګوري د ظاهر په سترګو، خو د زړه سترګې ړندې دي، د حق په نظر نه ګوري. افانت تهدي العميه، آیا ته هدایت کې ړانده ته د سمې لارې، ولو کانو لا یبصرون، سره له دې نه چې پوه هم نه لري. یو وارې ړوند دي، بیا لیونی پوه هم نه لري، د تا په خبر باندې بیا پوهېږي. ان الله لا یظلم الناس شیئا، الله تعالی ظلم نه کوي په خلکو د هیڅ شي، ولکن الناس انفسهم یظلمون، خلق په ځان ظلم کوي چې ایمان نه راوړي، نیک عمل نه کوي. و یوم یحشرهم، خو داسې سخته ورځ را روانه ده، الله تعالی وی چې کله پس د مرګ نه راجمع کړي الله دا کافران. و یوم یحشرهم، دا د دنیا زندگی که په تکلیفو هم څومره اوږده یې تېره کړې هم، چې د قیامت دائمي زندگی ته وګوري، داسې به ورته په خیال کې ولیدی شي د دنیا زندگی یا د قبر زندگی. کأن لم یلبسوا الا ساعة من النهار، لکه دوی چې په دنیا کې یا په قبر کې وخت نه تیر کړی مګر هم یو ساعت دنیا د ورځې. هلته به ذاتي ارمان کوي، خو خدای پاک ځکه وی چې د دنیا ژوند ډیر کم ده، دا کمبود به هلته ورته معلوم شي. یتعارفون بینهم، سره پیر بژنې دی په خپل مابین کې. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، په تحقیق سره تاوانی شوي دي هغه خلک چې تکذیب یې کړی دی الله د ملاقات د ورځې د قیامت. وما کانوا مهتدین، نه دي دوی سمه لار موندونکي. دلته راغله چې دوی به سره پیژني. په بل ځای کې راځي چې هېڅوک به څوک نه پیژني. وایي حالات د قیامت متفاوت دي.
کله داسې حال وي لکه یو عادي حال، هر څوک بل ملګری او قریب او دوست او د هر څه سره پیژني. خو کله بیا داسې د حیبت حال راشي، یوم یفر المرء، چې د پلار مور ښځې اولاد ټولو نه بېزاره بیا تعارف معروف نه یو شی هم نه وي، نو هغه نشته وایي منافات او مناقضه او معارضه د دې په مابین کې نشته. واما نرینک بعض الذي نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. پیغمبر علیه السلام خو ډېر زړه پورې خوړ، دې ډېرې بې ادبي کړې. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته تسلي ورکوي، یا خو به بعضې هغه عذابونه چې د دې سره زه وعدې کوم در باندې ووینم لکه په بدر کې، یا به تا راولم تر ته به یې نه ووینې خو په قیامت کې به راځي بیا به یې ووینه د دې عذابونه. صبر کا. واما نرینک بعض الذین نعدهم، که وښیو موږ تا ته ځینې هغه عذاب چې وعده یې کوو موږ د دوی سره، نو هغه خو به هغه د ووینه جواب محسوب ده. او نتوفینک، یا خو به موږ تا وفات کو په خوا د تعذیب د دوی نه، فالینا مرجعهم، موږ ته خاص راتګ د دوی ده. ثم الله شهید علی ما یفعلون، بیا الله شاهد ده په هغه څه باندې چې دوی کوي. ولکل امة رسول، هر امت لپاره خدای پاک یو رسول را لېږلی ده. فاذا جاء رسولهم، کله چې بیا په قیامت کې د دوی رسول د خدای پاک حضور ته راشي او د دوی او د امتیانو سره لانجه وي، قضی بینهم، بیا به فیصله وشي د دوی په مابین کې بالقسط، په عدل سره، وهم لا یظلمون، په دوی به ظلم نه کیږي. ویقولون متی هذا الوعد، دا کافران د مسخرې د وجې نه وي دا وعده به کله یې ان کنتم صادقین، که تاسې رښتینی مسلمانانو دا قیامت ډېر راته یادویه دا به کله یي. قلت ورته ووایه لا املک لنفسي ضرا، زه نه یم مالک د خپل ځان دپاره د دفع کولو د ضرر، ولا نفعا، نه د دفع کول جلب کولو د ګټې، الا ما شاء الله، مګر هم هغه څه چې د خدای پاک خوښوي. چې زه د ځان دپاره د ګټې او د ضرر اختیار نه لرم، نو د هغې ورځې وعدې زه څنګه تاسو ته در وښیم چې عذاب به څه وخت وي، تاسو ته ضرر رسول یا بچ کول. لکل امت اجل، هر امت ته یو نیټه د عذاب د هلاکت دی شته. اذا جاء اجلهم، کله چې راشي اجل د دی، نیټه د دی، فلا یستاخرون ساعتا، نه بیا په شا کېږي د هغه خپلې نیټې نه یو ساعت، ولا یستقدمون، نه مخته کېږي. قلت ورته ووایه دوی ته ارأیتم، تاسې خبر راکئ، ان اتاکم عذابه بیاتا، که راشي عذاب د خدای پاک تاسې ته په شپه کې لکه بعضې قومونو ته چې راغلی، او نهارا، یا راشي په ورځ کې لکه بعضې قومونو ته چې راغلی، ماذا یستعجل منه المجرمون، چې شی په تلوار غوښت هغه کسانو چې مجرمانو چې کافرانو، یعنی نو څه به وکړي؟ دا ګنهګار به د دغه عذاب نه ځان خلاص کړي. بیا اوس تلوار راتلل غواړي، ته ورته یې که راشي ماذا، بیا به څه وي د هغه څه نه چې هغه اوس تلوار په کوي، ځان به په خلاص کړي، تېښته به تر وکړي؟ نه. او هلته بیا ایمان راوړي. ثم، آیا کله چې عذاب واقع شي، ثم اذا ما وقع، آیا چې کله عذاب واقع شي، امنتم به، تاسو ایمان راوړ په دې باندې، ایمان راوړئ په دې باندې، الان اوس ایمان راوړئ. وقد کنتم به تستعجلون، مخکې خو وایي تلوار مو په کوه چې زر یې را باندې راولئ، زر یې راولئ د عذاب، هلته مو زر غوښت، اوس ایمان راوړئ، نه اوس نه ایمان نه قبلېږي. ثم قیل للذین ظلموا، بیا به وویل شي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی و په خپل ځان باندې، کفر یې کوه، ذوقوا عذاب الخلد، اوس وڅکئ عذاب دائمي، همیش په جهنم کې. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تاسو ته جزا نه درکول کېږي مګر په هغه څه باندې چې تاسو تکذیب کوو په دنیا کې، منم تاسو عمل کوو په دنیا کې، مو کفر کو، شرک کو، ګناهونه مکړه، د انبیاء مو تکذیب کو، تاسو ته عذاب هم دیغه درکول کېږي. ویستنبئونک احق هو، پوښتنه کوي دا کافران د مسخرې د وجې نه د تا نه چې آیا حق ده؟ دا حق ده، دا څه معنی؟ یا د قرآن عظیم شان په باب کې پوښتنه کوي دا قرآن حق ده، یا دا ته چې د نبوت دعوه کوي دا حق ده، یا دا عذاب چې ته بیانوي دا حق ده، د مسخرې د وجې نه. قلت ورته ووایه جوابونه حرف، څو حرف دي جواب؟ پنځو کې خو یو دا ایم ده که نه، شما و نحمر ده و دا خو میلی دي. قل ای و ربی، او حق ده د ما د قسم وي په خپل رب باندې چې انه لحق، دا حق ده، وما انتم بمعجزین، نه یې تاسې عاجزه کوونکي الله لره چې ځان تر خلاص کوي.
ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض که بېشکه مملوک شي لپاره د هر نفس چې په ځان یې ظلم کړی کافران دي د چې مالکان شي دی مملوک شي ورته ما فی الارض هغه شیان چې په مځکه کې دي که دا ټوله دنیا د یوه سړي شي خو چې د قیامت عذاب وویني لفتدت به خامخا به دی فدیه ورکړي په دغه ټوله دنیا د دنیا په ټولو نعمتو خو هلته بیا نه قبلیږي که بالفرض که شیم نه قبلیږي و اثروا الندامة لما رأوا العذاب په دنیا کې په خپله خبره کلک دي ځان ورته په حق لیدی کېږي خپل اتباع خطا کوي چې موږ په حق یو خو چې کله د خدای عذاب وویني نو پښیمانه به شي خو د خپله پښیمانتیا به په زړه کې پټوي چې ونه شرمېږو اوسه خلک پېغور رانه کړي و اثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بینهم فیصله به وکړی شي په مابین د دې کې بالقسط په عدل سره وهم لا یظلمون په دوی به هېڅ نوع ظلم ونه شي الا خبردار ان لله ما فی السماوات والارض خاص الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي هغه دي چې په مځکه کې دي الا خبردار ان وعد الله حق بشک وعده دی الله تعالی چې د حق ده ولکن اکثرهم لا يعلمون اکثر د دې علم نه لري نو ځکه ایمان راوړي هو یحیی دا الله تعالی ژوندي کول کوي و یمیت مړه کول کوي و الیه ترجعون او خاص دغه الله ته به بیرته وروستل کیږي یا ایها الناس ای خلکو قد جاءتکم موعظه من ربکم فتاقی سره راغلی د تاسو ته یو نصیحت له جانب د رب د تاسو نه و شفاء او شفاء دارو درمل لما فی الصدور هغه ټولو روحاني مرضو لره چې په سینو کې دي و هدن هدایت و رحمت للمؤمنین لپاره د مؤمنینو دا قرآن شفا د ما فی الصدور ده دا چې په سینه کې کفر ده نفاق ده تکبر ده حسد ده ریا ده چې څومره اخلاق رزیله دي دا چې سړی په قرآن ایمان راوړي په قرآن کې تدبر کوي په قرآن باندې عمل کوي دا مرضونه ټول خدای پاک ختموي قل بفضل الله وبرحمته تو ای نبی علیه السلام مؤمنانو ته چې خوشحاله اوسیږئ تاسې په فضل د الله تعالی تو مسلمانانو ته بفضل الله په فضل د الله تعالی چې قرآن عظیم شان ده و برحمته په رحمت الله تعالی چې دین د اسلام ده فبذلک فلیفرحوا دوی دې په دغه خوشحالي کوي هو خیر مما یجمعون دا خیر د دې هغه څه نه چې دوی جمع کوي دا وایه مسکینان صحابه کله به راغله نبی علیه السلام ته چې کفار داسې دنیاوې لري تجارتونه کوي کاروبارونه دي او موږ مسکنت ته الله تعالی د هغه دنیایي نعمتو په عوض کې ورته دا نعمت ذکر کړه آیات ذکر کړه دوی ته مې دنیا ورکړې خو د دنیا بار بار وی چې دومره ګټه ده لکه د ګوتې سره لندبل تاسو ته مې اسلام نعمت درکړی قرآن عظیم شان غوندې عظیم علم مې درکړی ده قرآن مې در باندې نازل کړی دا شی د خوشحالي د په دغه د خوشحالي کوي او دوی چې جمع کوي هغه خو ټول پاتې کېږي قلت ووایه دوی ته ارأیتم ما ته خبر راکئ ما انزل الله لکم من رزق هغه څه چې الله نازل کړی دی تاسو ته د انواعو د رزق نه فجعلتم منه حراما وحلالا بدبختو کافرانو ګرځولي دي تاسې ځینې د هغو نه حرام او ځینې حلال په خپله خوښه میتته الله حرامه کړې تاسې ځان ته حلاله بولئ بحیره او صاحبه او پلان الله حلال کړي تاسې ځان ته حرام بولئ قلت ورته الله اذن لكم خدای پاک دغه اجازه درته کړې ده چې دا تقسیم تاسې کوئ چې دا حلال دي دا حرام دي ام علی الله تفترون که په خدای پاک پورې دروغ تړئ خو الله حکم نه ده نازل کړی د ځان یې جوړوئ وما ظن الذین یفترون علی الله الکذب څه شی د ګمان دی هغه خلکو چې د ځانه تړي په الله تعالی پورې دروغ یوم القیامت ورځ د قیامت کې چې د دې سره به څه وکړی شي ان الله لذو فضل علی الناس بېشکه الله تعالی خاوند فضل د په خلکو باندې چې رسولان یې راولېږل کتابونه یې نازل کړه او عذاب زر نه راولي خو ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو شکر نه باسي وما تکون فی شأن نه یې ته مشغول په کوم کار کې د خپلو کارو وما تتلو منه او نه لولې ته هیڅ آیات د یو آیاتو یا د یو صورت د دغه قرآن نه وما تتلو منه من قرآن د قرآن نه ولا تعملون من عمل تاسې عمل نه کوئ څه عمل الا كنا علیکم شهودا مگر موږ په تاسې باندې شاهدان یو ساتونکي یو که هر څوک په کوم کار لګیا ده
که هر څوک کومه خبر کوي یا تلاوت کوي که هر عمل کوي الله یې ویني. اذ تفیضون فیه، کله چې تاسو بوخت اوسېږئ په هغه کار کې الله علم در باندې لري، شاهد ده. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، نه غایبیږي نه پټیږي د الله تعالی نه په اندازه د یوې ذرې وړه میګتانه یا هغه د پوټي د ګرد چې لاس جکې په لاس پورې څه لږ لږ بڅري بند شي فی الارض په مځکه کې ولا فی السما، نه په اسمان کې، ولا اصغر من ذلک، نه کنکي تر ذرې، ولا اکبر، نه لوی تر ذرې، الا فی کتاب مبین، مګر هم ټول په کتاب واضح ښکاره کې د لوح محفوظ کې دا ټول لیکل شوي دي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. واورئ خبردار شئ چې بېشکه دوستان دي الله تعالی چې دي نشته څه ډار په دوی باندې په قیامت کې، ولا هم یحزنون، او نه به خفه کېږي دوی په قیامت کې چې کوم نعمت یې د لاس نه ووځي. اولیاء د خدای دي څوک؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، هغه دوستان د خدای پاک هغه کسان دي چې ایمان لري او د ګناهو نه ځان ساتي، د خدای پاک نه ډارېږي. دغو ته څه انعام ده، لهم البشرا، د دې دپاره زیری دي، په الحیات دنیا، په ژوند د دنیا کې، و فی الاخرة، او په وخت ذلکدن کې. لا تبدیل لکلمات الله، نشته بدلول کلمات و وعدو د الله تعالی لره، ذلک هو الفوز العظیم. دغه د دواړو جهانو زیری چې چاته ورکول کیږي دغه کامیابي ډیره لویه کامیابي ده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدای پاک اول د اولیاء او عاقبت د آخرت ذکر کو چې د خدای پاک دوستان چې دي نه به په دوی باندې څه ډار وي نه به غمجن وي. په مابین کې بیا تعریف ذکر کوي چې د خدای اولیاء دي څوک چې ایمان لري او تقوا لري. په آخر کې بیا زیری ذکر کیږي چې د دې دپاره زیری دي په دنیا او په آخرت کې. اوس اول اسباب دی ولایت ولی چاته ویي، علامه یې چې ذکر شوې ده د اولیاو ولی چاته ویي. قرآن خو ویل الذین آمنوا وکانوا یتقون، خدا دعوه خو هر څوک لري. خو حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې چې الله تعالی ویي د ما اولیاء د ما په بندگانو کې هغه څوک دي چې د دوی مجلس شروع شي زه خلکو ته ور یادېږم، چې د ما ذکر شروع شي دی خلکو ته ور یادېږي، رابطه د یو شیخ ورته پیدا کېږي. د ما اولیاء د ما په بندگانو کې هغه څوک دي چې اذا ذکروا اذکروا، چې دوی چې ذکر شي زه ورسره په یادېږم، او چې زه یاد شم بیا دوی په یادېږي. دا څه وجه ده چې خدای پاک یاد کې اولیاء در په یادېږي، ولی یاد کې الله در په یادېږي؟ دا څه وجه ده؟ دا و یو خصوصي علاقه ده په مابین د دغه ولی او د الله تعالی کې. لکه په خارج کې مثال وګورو، شیشه ده لمر ته مخامخ شي، د دغه شیشې د لمر سره یو داسې مناسبت پیدا شي، هغه د هغه رڼا راشي په دغه شیشه کې جمع شي، چې دا شیشه بیا هغه کار کوي لکه لمر چې کوي، چې لمر په چی شي لګیږي رڼا رڼ بریښي، دا شیشې پړه کم چې په ولګیږي هغه هم دغسې بریښي لکه لمر چې په ولګیږي. او اوس مزید یو بلې خبرې ته پسې فکر وکړو. لمر په څلورم اسمان کې ده، دلته پنبه مالوچ پراته وي، ټوله ورځ لمر یې په اور نه اخلي. یو قسم آتشي شیشې دي، هغه شیشه چې لمر ته مخامخ شي دغه د دغه لمر هغه ګورې تجلی د ظهور شی په مرتبه ثانیه ده، د هغه لمر عکس په دغه شیشه کې راغی، د هغه لمر عکس په دغه شیشه کې راغی، د دغه نه رڼا په دغه پنبه باندې ولګېږي، پنبه اور واخلي، جامه اور واخلي. ولې؟ خپله د لمر نه اور نه اخلي او د دغه نه اور اخلي. وایي ځکه چې هغه لمر په خصوصي مناسبت دغه شیشې ځان ته راکش کو، په د شیشو کې په استعدادو کې فرق ده. بعضې دومره رڼا راکش کوي چې بل رڼا کوي خو سوځي نه، بعضې دومره راکش کوي چې بیا مخ ته ورته نږدې شي هغه سوځي. اوس دغه د دغه شیشې او د دغه پنبې په منځ کې علاقه د قرب پیدا شوه.
دغه پنبه د لمر نه لرې وه، د لمر نه سوه، دغه چې دغه لمر عکس ته چې ورنږدې شوه نو دلته اور واخلي وسوځي. لمر او د شیشې مناسبت شو، بیا دغه لمر شیشې په خپل انداز استعداد د لمر نه رڼا راکش کړه، شعاع راکش کړه، هغه بیا نقل کړه دغه نږدې پنبې ته پنبې اور واخیست. دا چې دا بعضې ملایان دا وایي چې تلاوت د قرآن عظیم شان کیږي په هغه ځای د خدای رحم وریږي، دا خو هغه د مسله ده د حدیث، خو چې څوک مرید نه وي نه جذب کیږي، چې دا مرید چې دا نو ولې جذب کیږي؟ خو تلاوت تلاوت خو هغه تلاوت ده د الله تعالی د طرف نه د فیوزات او انوارات او سلسله خو هغه جاری ده، دا ولې جذب کیږي؟ نو دې ته خیال ته دروغ ورځي. دغه ځای جواب ده چې دغه ولی چې کوم مناسبت ته د الله تعالی سره هغه د عام خلکو نشته، هغه قاری هغه ملا چې هغه په مجلس کې خلک نه جذب کیږي، دغه خپل شیشه د الله سره دغه کمزوري د فیض د نقل کولو نو بل ته به څنګه اثر پیدا شي؟ خو چې کومه شیشه د باطن صفا شوه، د الله د انواراتو مجمع شوه، دا چې بیا چاته متوجه شي نو هغه استعداد چې کمزوری لکه پنبه اور واخلي، خولې نه چیغې وځي. حتی په جذب کې د مسله د جذب بیا را روانه د سورت زمر کې مړه شوي دي خلک. موږ ته ترمذي شریف کې حدیث مبارک د رجالو په سند کې ذکر کیږي، هغه شاګرد وی چې زه په خپله وم، دغه عالم د سهار په لمانځه کې مخکې تلاوت یې کوه، چې تلاوت کې دغه ځای ته راورسېدو فاذا نقر فی الناقور. کوم صورت کې دا حافظانو؟ نو بهر تقدیر بیا پسې ګرځئ، موږ تاسو ګورئ دغومره علم ته حافظ د قرآن او دغه ځای اوس نشو کولی. دغه آیات چې راغه چې د قیامت د ورځې حال ده چې شپېلۍ کې پوکړی شي، خولې نه چیغه وته، روح قبض شو، په هغه ځای ولوېده مړ شو، او عالم یې چې جنازه ما تر کوره ورسره یوړه، زه په خپله پکې موجود وم، د بل د خولې خبره نه کوم. دا کیفیت پیدا کیږي، شته جذب شته، ثبوت لري، خو حق جذب داسې نه چې ډول ته ګډېږي جذب کیږي، قرآن ته نه جذب کیږي، یا په خپل اختیار باندې نارې وایي، هغه نه. بهر تقدیر وای دغه اولی د خدای پاک سره یو خصوصي مناسبت پیدا شي، دغه د وجه نه هغه انوارات او فیوزات چې دنیا ته راځي چې د سینې د دې کې جمع کیږي، د بل چا په سینه کې نه وي. نو ځکه چې دغه چا ته توجه وکړي، دا دغسې د چا زړه نه په ذکر جاری کیږي چې ملایان زر واري ورته وي چې په زړه کې الله الله وی نه جاری کیږي، خو چې د یو شیخ سره تعلق راشي په خپله بیا په پوه شي چې زړه جاری شي. خو دا خو یو مناسبت ده. اوس که پسې غږېږو کیسه رانه اوږدېږي، په دغه ځای به لنډ راتاو شو. خو دغه ولایت پیدا کیږي په څه شي؟ اسباب د ولایت دغه ځای اما چې مخکې د تورې چې مهم ده، وای دوه شیان دي سبب د حصول د ولایت. اوس مسلمان د نیک عمله انسان د اراده د دې لري چې خدای پاک په ما کې د خدای د دوستی مقام پیدا کړي، نو دی راشي بیعت وکړي د یو شیخ سره په دغه نیت چې اما باطن صفا شي، تزکیه او تصفیه وشي، چې ما هم خدای پاک خپل متقي بنده جوړ کړي. اوس بیعت خو یې وکړه، نفس په بیعت باندې دغه انسان د ولایت مقام ته نشي رسېدی. دلته دوه شیان اوس ضرور دي. اول شرط مجموعه د څو شیانو په عنوان تعبیر کیږي، کثرت ملازمات مع المحبات والانقیاد. ډیر یا ایها الذین آمنوا کونوا مع صادقین کې چې ما درته ډیره ناسته ولاړه شرکت په مجلسو د خپل شیخ کې ډیر په یو ور نه، خو دغه کېناستان په محبت او په انقیاد باندې چې وي په محبت، خو چې دی څه درته وي هغه خبر منې، قیل و قال نه کې، په زړه کې اعتراض نه کې، د ځان کامیابي په دغه کې وینې. نو اول شرط دا د بیا هلته سړی کامیابي کې، ځکه په صحبت کې اثر د انتقال د اخلاق وي، چې مخکې موږ ویل د اوښ صفت هلته په سړي کې پیدا کېږي چې د اوښ سره یې ملګرتیا شي، د میږې هلته پیدا کېږي چې د میږې سره یې ملګرتیا شي. نو یو کثرت ملازمت
مع المحبت والانقياد. دوم کثرت ذکر. خو دا کثرت ذکر دا ممید وای دی هغه اول دی پاره چې د تا باطن صفا نشي، ذکر باندې باطن صفا کیږي، د شیخ کمالات نه درته معلومیږي. چې د شیخ کمال نشه درته معلوم، محبت نه پیدا کیږي. چې محبت نشو پیدا، فیض نه درته پیدا کیږي. د محبت چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین کې چې موږ وګورو د نبی علیه السلام سره محبت تر مور او پلار اولاد چې ډیریږي، د مور او پلار اولاد سره کوم محبت ده؟ محبت طبيعي اختیاري ده که غیر اختیاري؟ او د نبی علیه السلام سره محبت به اختیاري وي، د اختیاري محبت په غیر اختیاري څنګه غالبه کیږي؟ علما د علم ظاهر خو دا وي چې دا منن معنا به وي د تا نفس، د تا پلار، د تا زوی، د تا ښځه د تا نه یو څه غواړي د شریعت خلاف، او شارع د تا نه بل څه غواړي، نو ته به په خپله خوښه د شارع په حکم ځې، پلار به هم خفه کوې، مور به هم خفه کوې، ښځه به هم خفه کوې، اولاد به هم خفه کوې، نفس به هم خفه کوې. دغه معنا ده. لیکن قاضي عیاض وایي چې نه، دلته مقابله د داسې دوو محبتو سره اخیستل شوې ده چې یو طبعي ده بل غیر طبعي، نو دغه غیر طبعي به هم طبعي ګرځي چې پې غالب شي. نو د محبت اول دغه شی عمومي باید زده کړو، ځکه که کال ته مو چا دوره کوله اوسنه به زده یي، او چې مریدان وي په دغه به پوهې. د محبت څو وجوهات دي. بخاري شریف کې چې موږ دا تحقیق کوو، یو محبت طبعي ده، اخو هر چاته معلوم ده چې دا د خپل قرابت په بنیاد باندې د پلار سره، زوی سره، پلار ته خپل تک تور زوی تر هر چا ښایسته لیده کېږي، محبت ډېر یې ورسره. یو محبت طبعي ده. دوم محبت عقلي ده. محبت عقلي دا ده چې د یو چا د خبرې د ګټې او د تاوان سوچ وکړي چې که زه د ده خبره ومنم ما ته څومره ګټه ده، که یې ونه منم څومره تاوان ده. نو عقل د ګټې طرف ته ترجیح ورکوي چې په کوم چې شي کې د ګټې، خو عقل خو به یې چې دا به کې د دغه شي ګټه او تاوان به سنجوي، بیا به روپۍ په ورکوي. دا محبت عقلي ده. دوه. دریم محبت احساني ده. چا د تا سره احسان وکړو، تا په زړه کې د هغه سره محبت پیدا کېږي. اول به اجمالا په تیر شم. څلورم محبت جمالي ده. د چا ښایست ته په ښایست نظر ولګېدو د تا د زړه محبت پیدا کېږي. پنځم محبت کمالي ده. د چا د شي د کمال نه خبر شي، که انسان وي که غیر انسان وي، د کمالاتو نه خبر شي، د تا ورسره محبت پیدا کېږي. اوس دغه محبت چې عقلي ده دا اختیاري ده، خو ته به په خپل اختیار په ګټو په تاوان کې سوچ کوې، بیا به ګټې طرف ته ترجیح ورکوې، ځکه به هغه کار کوې. اختیاري ده. دا محبت احساني دا مې اختیاري ده. که یو چا د تا سره 10 لکه روپۍ احسان وکړه، خو چې ته دا احسان د ده نه در یادوې په خپل اختیار، هغه محبت هغه اولې ورځې چې دی ته یې درکړه په زړه کې د محبت پیدا شو، محبت پاتې کېږي. دا هم اختیاري ده. ته به بار بار د ده احسانات یادوې، نو د ده سره به د محبت په خپل حال پاتې کېږي چې دغه پلانکي خو د ما سره ډېره ښه کړي دي. محبت جمالي. چا چې چا ښایسته انسان باندې نر یا ښځه یا حتی په ښایسته صندوق په ښایسته شي باندې چې سترګې ولګېږي، محبت پیدا کېږي. اوس دغه محبت چې هلته پاتې کېږي دا اختیاري ده چې ته د هغه د ښایست بار بار تصور کوې. که نه یوه ورځ د یو شی ولیده یا د انسانانو کې د یو څوک ولیده، محبت زړه مایده شو، بیا په ټول عمر چورت نه پکې هغه محبت پاتې کېږي. یا کمال، د یو شي د کمال نه خبر شوې، یا د انسان یا د غیر انسان د کمال نه خبر شوې، که دغه کې ما کمال تصور بار بار کوي، هغه محبت په اختیاري پاتې کېږي که نه پاتې کېږي. نو دا څلور سره اختیاري دي. خو اوس چې څلور سره جمع شي، دغه ځای ډېر مهم ده چې څلور سره جمع شي، چې د نبی علیه الصلاة والسلام د متابعت عقلي ګټه هم سوچ کوي چې زه چې د په لار روان شمه ما ته د جنت ابدي نعمتونه پیدا کېږي.
عقلي تصور هم کوي د د متابعت او د د احساناتو تصور هم امیش کوي چې د د په برکت خدای موږ د جهنم نه بچ کړي یو د د په برکت خدای پاک موږ ته جنت راکړي خپل دیدار راکړي او د د موږ دپاره په دنیا کې هم ډېرې ژړاوې خدای ته کړي دي احسانات ډېرې دعاګانې کړي په قیامت کې به هم دی شفاعت کوي د د تصور احساناتو تصور ډېر کوي د د جمال تصور کوي چې خدای پاک د ته دومره ښایست ورکړی و چې هیڅ مخلوق کې چاته دغومره ښایست نه و د مخ ته به چې څوک تېرېده د هغه سړي عکس د په مخ کې لیدی کېده د مخ رڼا به په دیوالو لګېده حتی کنکی چې هغه رضعي مور حلیمې سعدیې چې دی بوتلو کور ته دی وی موږ بیا په کور کې د شپې چراغ نه ده بل کړی چې دی به په کوټه کې را سره ناست و کوټه به ټوله رڼا وه حتی په بله کوټه کې به سامان و چراغ به نه و دی به را سره بوتلو دغه کوټې نه به په شپه کې سامان راوړ دومره ښایست خدای پاک ورکړی و او د د کمالاتو تصور وکړي چې الله دې د صفت کړی د انک لعلی خلق عظیم بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر چې دومره مقام دی چا نشته دا چې څلور سره یو ځای شي دا بیا دومره قوي شي چې تر هغه محبت طبیعي غالب شي دا غلبه هلته راځي نو دلته بیا محبت څلور سره چې سره یو ځای شي محبت عشقي ورته ویلی کېږي ګوښی نوم خو محبت طبیعي و د دغه دا محبت عقلی و دا محبت احسانی و دا جمالی و دا کمالی و چې مجموعه سره یو ځای شو سړی په عاشق شي دغته بیا محبت عشقي ویلې عاشق چې د دنیا قصې موږ د عاشقانو اورېدلې دي ځان یې مرګ ته ورکړی که نه مور و پلار یې پرېښي دي که نه دنیا یې ټوله په خپل محبوب قربان کړې ده که نه دغه وایي محبت عشقي په صحابهو کې په ټول امت کې تر ټولو نه زیات موجود و ولې یغو اکثره د نبی علیه السلام جمال هم په سترګو لید موږ خو یې قصې اورو یغوی کمالات هم په سترګو لیده یغوی احسانات او ژړاګانې دعاګانې هم په سترګو لیدې هر څه هغه د ده په متابعت کې خپله ترقي هم په سترګو لیده نو ځکه ایماندارانه غواړي دا ممکنه ده که ممکنه نه وای بیا نه غوښته لا یؤمنو یې بیا نه ویلې اوس نو د خپل شیخ سره محبت دا اول به شیخ سره محبت دغسې حد ته رسیږي بیا مخته سړي ته محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي پناه پی شیخ مقدمه دی پناه پی رسول الله دی پاره ده پناه پی رسول مقدمه دی پناه پی الله دی پاره ده خدا د شیخ محبت چې پیدا کیږي دومره ډیر چې در ځانه در باندې ګرانیږي مور پلار نه ګرانیږي دغه به څه شي وجه نه کیږي دا تصور به وي د محبت عقلی ده چې دی چې ما ته کوم لیار راښیي ما په دغه لیار چې زه رفتار وکم چې د شریعت پایبندي ده د ذکر باندې دوام ده ما ته څومره نعمتونه آخرت کې خدای پاک راکوي د دغه تصور چې بار بار کوي او د د احساناتو تصور کوي چې په یوه توجه د ما خدای پاک څومره ګناهونه معاف کوي د دغه تصور کوي د د کمالاتو تصور کوي چې دته خدای پاک د ولایت څومره عظیم مقامات ورکړي دي ای د دعا څنګه قبلېږي د په توجه کې څومره اثر پیدا کیږي خپل ځان کې بدلون وویني چې مخکې په څه حال و اوس په څه حال نو هلته بیا دغه محبت دلته خو د ښایست وجه نه ده د قومیت وجه نه ده خو د دغو شیانو تصور به وي دا هلته کېږي چې تا باطن صفا شو په دوام د ذکر سره نو د خپل باطن په صفایي کې دا شیان وایي بیا هلته معلومیږي محبت عقلي خو به تصور کوي خو د د احسان پیدا هلته درته معلومیږي چې مخکې په څه حال وم اوس څه شو د د کمال چې هغه د انواراتو مشاهده وکړي د د کمالاتو خیال تاسو سره موجود شي بیا هلته تاسو سره محبت پیدا کیږي دا چې په ټول عمر باندې د شیخ د متابعت عقلي د دغه تصور هم نشته چې زه چې د په لیار رفتار وکړم ماته به څومره انعامات جنت دایمي نعمتونه پیدا کیږي د توجه د احسان احساس هم نشته را سره چې په موږ پورې دی څومره زړه خوري دا توجهګانې د دې دپاره نه دا کوم چې دا ملګري ډېر دي دا خبرې په غور باندې واوري دا مشایخو ډېر لوی حق ده په موږ باندې ما ته خپلو مشایخو یو څو قصې کړي احمد ضیا خلیفه مبارک قدس الله سره چې آخر وخت کې مریض و دوی ویل کله یو محبوب ماته کینی د زړه نه په محبت چې توجه وکم داسې شمه لکه په وجود کې مې چې دا ټول رګونه پرې شي دومره تکلیف په ما وي
دوم دغه ځای ته ډېر مهم خدای پاک دې په حال رحم وکړي موږ کره میلمه وو بیا یې سهار دا قصه ماته وکړه وایي کله یو چا ته توجه وکړو خدای ته د دوی د ګناهو د لرې کېدن زارۍ شروع کړو چې ګناه وي دومره تکلیفونه په موږ تیر شي لکه سړی چې وایي په 10 نه 20 لرګی ووایي دا وجود مو دومره درد کوي ظاهري دردونه په موږ دومره تیریږي دومره تکلیف وایي د بعضې خلکو په وظیفو کې دومره تکلیفونه وي خدای په موږ پورې دغه ځان هغه خوري اکثره وخت بیا وایي زه خوب نشم کوی دومره تکلیف په ما باندې تیر شي دا احسان را سره کوي بل خلیفه صاحب چاته توجه کړې وه بیا د پزې نه وینه راجاري شوه چا پوښتنه ترې وکړه چې دا ولې وایي ډېر محبوب و مشفق و زړه مې په وخوږېدو توجه رانه تیزه شوه د پزې کې مې رګ پرې شوه احمد ضیا خلیفه صاحب مبارک یو وخت کې ویلي وایي دا خلک وایي چې خلیفګانو خوندونه واخیسته خلک شکرانې ورکوي مړۍ ورکوي چی ورکوي دلته به سخت چې جلال کې به راغی سخت خبرې کړې وایي زه دا وایم چې دا خلیفګان د وخت بنګیانو چې دا بنګیان نه دي چې دا ټټۍ صفا کوي دا ګندګۍ تر دغه نه د دغه سخته وظیفه ده چې رښتیا خلیفه وي په قسم یې ویلی دی وایي د ما د په خدای قسم یې د انسان د ګناه بدبویي د انسان در ګندګي بدبویي نه ډېره زیاته ده خو دغه شیخ ټایم نه په دغه مرید پورې ولګوي دغه بویونه ټول ورځي هلته په حدیث کې ثابت ده نبی علیه صلات وسلام ناستو بدبویي راغله وایي دا چیرې چا د مسلمانانو غیبت وکړو چې څوک دروغ وي حدیث کې ثابت ده چې ملایکې یو میل لري ترجي دومره بدبویي لري خو دا په حدیثو ثابت ده چې ګناه بدبویي لري حتی چې نیت یې ګناه وکړي ملایکې پوه شي چې دغه سړي ګناه نیت وکړه خدای ته په زړه رایشي چې الله ده خو نیت یې ګناه وکړه ولې وایي بدبویي د بدن نه پورته شي دغه بدبویي خو دا سړی په ځان هم نه پوه کوي ټنډ هم نه ترګرځوي ټنډه یې ورسره نیولې خدای پاک ته ژاړي زارۍ کوي تر څو پورې چې د ګناهو اثر خدای پاک نه ختم کړی د دغه احسان تصور د موږ سره هلته پیدا کیږي چې په ده خو پوه شو چې ما سره یې څومره ښه وکړه خو دا پټ راز ده چې باطن صفانې سړی په پیږي نه دلته توجه ورته وکړه هلته ورته چې لږ کښېنه وظیفه وکړه چې سینې ته د څه در ولوېده دا خو لږ وساته دی دستي چې بیا په مجلس لګیا شي بیا یې باندې وځي بیا په موبایل لګیا شي بیا بیرته په خپلو ګناهو لګیا شي چې څه شی پیدا شوي بیرته لاړ شي ختم شي نو کثرت ملازمات خو په محبت او په انقیاد دا محبت چې شرط ده د حصول د ولایت لپاره چې تر ځان نه بم زیات محبت وي ورسره تر اولاد او تر هر چا نه دا هلته پیدا کیږي چې د ده د متابعت عقلي تصور ډیر وي او د ده د احساناتو تصور ډیر وي د ده د کمالاتو خدا هلته وایي راځي چې ذکر ډیر کوي باطن د تا صفا شي هغه ملګري چې لږ د کشف چښتنان دي چې د خلیفه صاحبانو د صحبتو قصې ماته کړي چې په نفس لیدلو مې څومره کار جوړ شو دا کراچي خلیفه صاحب د دامت دا داسې کوټې کې په شا تلو احمد ضیا خلیفه صاحب مبارک ناست و بل واري چې هغه راننوته جګ شو د خولې نه چیغه ووته بیا خلیفه صاحب پټه پوښتنه در کړې وه وایي څه دې ولیده وایي صاحب داسې یو پرده راغله داسې تېره شوه وایي د ولایت صغرا نه مې کبرا ته پورته کړې په یوه نظر باندې د شفقت د صغرا نه کبرا ته پورته شو خو دغه مقام خو هغه چاته معلومیږي چې باطن زړه صفا شي یو خلیفه صاحب جذب و بل چا څه خبر وکړه دی خلیفه نه و په هغه وخت کې ما ته وغږېده وایي داسې حال ما ته پیدا شو د سر نه نیولې تر نوکه هر رګ مې هر وینې څاڅکې مې هر غوښې مې هر پلې مې الله الله نارې ویلې نو ما خوله هم نه شوه کنټرولولی ځکه مې چې داسې په ځان کې ووینې چې تا ویښته الله نارې شروع کړي د کراچۍ نه یو ملا د ما مرید ډېرې ته راغی چې هلته یې بیانونه ما ویلې چې څومره ډېر ذکر کړی چې د انسان ټول وجود بیا په ذکر راځي دوی ویلې وایي ما په دغه تصور د ورځې مې 40,000 وارې نه زیات الله الله ویلې داسې کیفیت راته پیدا شو چې بدن هر ځای ته سوچ کوم هغه ځای په حرکت شي خو غږ یې نه اورم لیکن داسې کوزه نه چې دا خپلې ګیرې ته راورسېږم دا هر ویښته مې چې الله الله نارې وایي په دغه غوږو یې تر اورم دا هر ویښته موږ مشر خلیفه صاحب مبارک ویلي وایي نو ګور مې راته وایي دا ذکر سلطان چې دا د سر ذکر ده چې دا چې شروع کوم د سر هر ویښته مې چې د الله الله نارې وایي زه په خپلو غوږو اورم
چې دا شی وویني بیا هلته کمال باندې سترګې خلاصې شي چې دا څومره د لوی کمال چښتن خدای پاک پیدا کړی خو موږ خپل باطن نه صفا کوو اول د کمال غواړو کمال غواړو چې یو د کمال په سترګو ووینو موږ کوی چې دغه کمال د چې په هوا والوت وای د ولایت علامه دا نه ده نه یې شرطه چې کرامت به وي یا کشف وي نه کرامت شرطه نه کشف شرطه ولی به وي کشف به بیخي لري نه ولی به یې ظاهري کرامت به بیخي وي نه خو اصل ولایت دا ده چې په شریعت پایبند وي چې د ده په صحبت کې تا ته د اثر پیدا شي چې خدای در په یاد شي بیا دغه خلکو ته زیری دي په الحیات دنیا دغه څه معنا ده وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات کې د هغه په ژوند کې په وحی خدای پاک دته علم کوو د زیری شروع کړه یو ورځ عشره مبشره په یو ځای 10 کسان ذکر کړه ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه زبیر فی الجنه طلحه فی الجنه سعد فی الجنه د 10 کسان په یو ځای واخسته کله کله به ګوخه حضرت بلال ته وی ته په کوم عمل د مانه مخکې جنت ته نه وتلای حضرت ام سلیم ته وی دغه چخړنه سپین ساره ده دا ما په جنت کې ولیده ګوخه زیره دی جنت یا په ګډه باندې زیره دی جنت دا بشرا دی خو د نبی علی السلام په وخت کې په وحی خطا احتمال نه وکړي د نبی علی السلام نه بعد دا بشرا چي دي دغه بشرا نبی علی السلام وحی منقطع شو مبشرات پاتې دي مبشرات خو خوبونه رؤیا صالحه چې سړی په خپل ځان په خطر قویني یا بل په خطر قویني دا یو زیری ده د الله تعالی د طرف نه دغه انسان د قبولي په نیک اعمالو باندې په نیکو ځایو کې د نیک خلکو په صحبتو په مجلسو کې ځان په خوب لیدل حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خوب لیدل صحابه مبارکین په خوب لیدل ائمه کرام او نیک خلک په خوب لیدل حرم شریف په خوب باندې لیدل جماعت او عبادت په خوب باندې لیدل دا ټول بشرا دي زیری دي او په آخرت کې آخرت نه مراد و ازلکدن مراده ملائکه نیک عمل انسان تراشی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لهم البشرى دې پاره زیری دی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت په آخرت کې لا تبديل لکلمات الله ګوره وای دی الله په دغه وعدو کې تبديل نشته دغه مسلمانانو خپل دوستانو ته خدای دغه مقام ورکړی چې نه به خوف نه به حزن وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د ما په امت کې داسې خلک به نه به شهیدان وي نه به انبیا وي خو د دوی د حال به غیبته کوي انبیا او شهیدان صحابه مبارکین ورته ویلې صفهم لنا یا رسول الله من هم موږ ته بیان کړه دا څوک دي نبی علیه السلام ورته ویلې دا هغه څوک دي چې دوی یو د بل سره محبت خاص د خدای د رضا دپاره کوي د یو د بل ملاقات خاص د خدای د رضا دپاره کوي یو د بل سره کومک خاص د خدای پاک د رضا دپاره کوي یو د بل سره ناستی خاص د خدای پاک د رضا دپاره کوي بل حدیث مبارک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی وی چې محبت واجب لمن اما محبت واجب ده د هغه چا سره چې دوی محبت کې المتحابون فیه المتعاطون فیه المتزاورون فیه چې خاص ما په خاطر باندې یو د بل سره محبت کوي ورکړه راکړه کوي ناسته ولاړه کوي د دغه سره د ما محبت واجب ده لا يحزنهم الفزع الاکبر قیامت ورځ به په داسې خوشحالي په تیریږي لکه د یو لمانځه وخت ولا يحزنك قولهم خبر دې نه کوي خفه دې نه کوي تا خبر دې دی چې دا تا خبرې نه مونږ تکذیب کوي دا دې نه کوي خفه تا ارڅ دی وی ان العزه لله جميعا بشک عزت خاص الله لره د ټول هو السميع العليم خدای پاک اوریدونکی او عالم ذات الا خبردار ان لله من في السماوات ومن في الارض خاص الله لره هغه څه دي چې په اسمانو کې دي هغه څه دي چې په ځمکه کې دي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء متابعت نه کوي هغه خلک چې عبادت کوي بغیر د الله نه د شرکاو ځکه شرکا شته نه متابعت نه کوي د شرکا ولې شرکا شته نه نو یې چې متابعت کوي ان يتبعون الا الظن مګر متابعت نه کوي مګر تش د ګمان د دې ګمان دا چې د بت خدای ده کړي په واقع کې خدای نشته بل و انهم الا يخرصون نه دي دې مګرم دروغ تړون کې دي دروغ وي اټکلونه کوي هو الذي خدای پاک غزاته
جعل لكم الليل چې پیدا کړی دی د تاسو لپاره شپه لتسکنوا فیه چې تاسو آرام کې وکړئ په دغه شپه کې والنهار مبصره ورځ روښانه ګرځولې ده چې کاروبار کې وکړئ ان فی ذلک لآیات په دې کې د الله د قدرت دلایل دي لقوم یسمعون هغه قوم لره چې حق اوري قالوا اتخذ الله ولدا وی کافران نیولې د الله تعالی زوی عزیر علیه السلام یا عیسی علیه السلام یا لور ملائکه العیاذ بالله سبحانه الله لره پاکی ده هو الغنی الله غنی ده اولاد ته ضرورت لري اولاد ودونه چې موږ کو چې چا زوی نه کیږي دوم واده وکي چې نه کیږي دریم وکي چې نه کیږي څلورم ولې خو محتاج ده په دا پیږي چې سبا زه مریض کېږم علاج ته ضرورت لرم کار خدمت ته ضرورت لرم چې اولاد مې نه ما میراث کیږي مال حفاظت مې دي ځان حفاظت مې نه کیږي الله غنی ده بل طرف ته مناسبت نشته له ما فی السماوات و ما فی الارض اس الله لره مملوک دي هغه شیان چې په اسمانو کې دي هغه چې په مځکه کې دي خالق و مخلوق څنګه سره یو شي اولاد خو له جنس دي پلار نه وي پلار مالک د اولاد مملوک ته کېدای شي ان عندكم من سلطان بهذا نشته د تاسو لپاره څه دلیل په د خبره باندې اتقولون على الله ما لا تعلمون آیا تاسو تړئ په خدای پاک پورې هغه څه چې علم نه پلرئ قل ان الذين يفترون على الله الكذب تو ورته هغه خلک چې دوی تړي په خدای پاک پورې دروغ لا یفلحون همیش به هغه نشي کامیاب متاع فی الدنیا او یو څو وخت پیدا اخیستل شته په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا بیرته ما ته راتګ د دوی ده ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به وروڅکو موږ دوی ته عذاب سخت بما کانوا یکفرون په هغه څه چې دوی کافران کېده د اولیاء او کیسې د کشف یا اسرار د موږ خولې باندې ډېر نشو بیانولی خو دومره هغه آیات او حدیث په رڼا کې مې چې لږ لږ درته وکړې هغه ځکه چې داسې اسرار بیانول په عامه مجموعو کې ګناه ده ناروا ده چې خلکو ته تکذیب پیدا کیږي که نه چې ما د دې مشایخو مجلسونه اورېدلي دي د دوی په صحبتو کې مې کوم کیفیتونه اورېدلي لیدلي دي بیا منل کیږي چې څوک هغه کې خو څوک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خدای متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي الله تعالی استقامت شریعت نصیب وګرځي خدای حقیقي تقوا نصیب وګرځي الله موږ ټول ته اطاعت ولایت او د دوستي مقام نصیب وګرځي خدای متعال موږ ټول ته دغه بشارات نصیب وګرځي الله دې موږ د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقداران او درجات عالیه جنت الفردوس د تا رضا ته دیدار نصیب کړي چې ژوند دي الله په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کړي موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي خدای دې متعال کوي موږ د مشایخ اساتذه او د والدین په حقوق کې د موږ نه تقصیر شوی الله موږ ته معافي وکړي د دې دغه په عوض کې درجات عالیه ورکړي خدای دې خپل بیا د بيد وجه نه مدد دې فیضات نه محرم کړي
آینده ژوندم خدای پاک ته حفاظت وکړي الله دې هر بې ادبي نه مو وساتي خدای پاک طرفة العین او قلم خپله نفسو ته مه سپاري څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا دې موږ نه دعا غواړي یا یې موږ مشایخ کرامو ته دعاوې کوي مدرسو سره کومک کوي علماو سره مشایخو سره مجاهدو سره کومکونه کوي الله تعالی دې ټولو په شر دروس حاجتونه دیني او دنیوي د غیب خزانونه پوره کړي د آفاتو بلیاتو مشکلاتو نه دې موږ سره حفاظت نصیب کړي خدای بندیان د اهل اسلام د بند نه خلاص کړي قرضداران د اهل اسلام د قرض نه خلاص کړي مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي مسافر د اهل اسلام خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسي الله بې ودو ته نیکسالي ودونه نصیب وګرځي بې اولادو ته نیکسالي نارینه اولادونه نصیب وګرځي خدای پاک دې موږ ښځې دې موږ میندې دې موږ خویندې دې موږ لورانې دې موږ قریبانې ټول الله په موږ حق لري خدای دې ته مغفرت نصیب وګرځي خدای دې متعالی ښځې نر دې موږ ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي موږ دې دغه دعاګانو نه خدای یو مسلمان ما محروم کړي الله دې نور مسلمانانو دعاوې دې موږ په باب کې قبول کړي دې موږ دعاوې دې نور مسلمانانو په باب کې قبول کړي الله دې روزي کامل انعامات ثوابونه فیضات موږ ټول مسلمانانو ته نصیب کړي خصوصا هغه خلک چې دلته موږ سره تعلق لري راځي ترجمه کې کینی معاونتونه کوي خدمتونه کوي خدای پاک دغه قرآن عظیم شان دې موږ دوی ټولو دپاره شافع مشفع وګرځي خدای د قرآن عظیم شان د شکایاتو نه موږ ټولو ته حفاظت نصیب وګرځي په حاضر جمع باندې خصوصي خپل رحمتونه نازل کړي د ټولو پریشانۍ ختم کړي د صحت او د عافیت زندگی دې موږ سره نصیب کړي موږ د پاتې عمر خدای پاک چې څومره زندگی د تا د دین د خدمت کولو توفیق مو په کامل اخلاص د صحت او عافیت په لباس کې تر مرګ پورې نصیب وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين